که غمونه د دوران راوړل پکار دي، شاعرۍ ته لږ جانان راوړل پکار دي. وینو زوی سهره کړله په منه، بیا د حسن و عشق داستان راوړل پکار دي. ځمکه کر د نفرتونو کړي بې درېغه، رودادونه د اسمان راوړل پکار دي. یو وخت و چې ترقي پسندو به ویل چې په شاعرۍ کې مقصدیت پکار دی، په شاعرۍ کې حقیقت پسندي پکار ده، په شاعرۍ کې ترقي پسندي پکار ده. خو بیا زموږ خاص کر زموږ په پښتنه سیمه باندې داسې حالات تیر شو چې شاعري یې بس د دردونو نه ډکه کړه، غمونو نه ډکه کړه. او ځینې شاعران خو داسې دي چې هغوی داسې صحافیانه غوندې نظمونه لیکي چې تش د حالاتو روداد پکې خپلې جذبې، خپل خواهشات، خپل نفسیات، خپل رودادونه پکې نه بیانوي. نو د دغې وجې نه په شاعرۍ کې لږ غوندې ثقالت راغلی دی. او شاعري مقصدي شاعري چې ده د هغې وخت په وخت مختلف تعریفونه شوي دي. شعر چې دی د ښه شعر تعریف په یو وخت کې داسې کېدو چې په هغې کې به ښه تخیلي، په هغې کې به ښه ژبه وي، په هغې کې به ښه هنر وي، او په هغې کې به جذبه وي. اوس زه په خپله دا تعریف څو ورځې زما په ذهن کې د پخوانه پروت دی. اوس زه وایم چې په دې کې هماغه رنګ دی، هماغه څیز دی، خو دا ده چې کم شی پکې زیات شو نو هغه طرف ته شعر مات شي. نو دا ټول څیزونه په توازن سره پکار دي. که د جذبې مالګه بې لږه زیاته وي لکه د اجمل خټک صاحب د شاعرۍ نو خوند کوي، ځکه چې ترسکونه شي شاعري. بله دا ده چې معیار ساتل چې دي دا ډېر ګران کار دی. د فیسبوک او د سوشل میډیا د وجې نه ځینې شاعران بغیر د تنقیدي محفلونو او د تنقیدي اجلاسونو او د تنقیدي تربیت نه هغوی مخکې ښکاره شو. نو چې کله بې وخته ښکاره شي نو هغوی د ځان سره لږې ډېرې خامۍ هم مخکې بوځي او نوي کل ته دا پته ونه لګي چې ښه شعر څه دی او معیاري شعر څه دی. نو پکار دا ده چې تنقیدي رنګ چې دی دا پرې نه ښودی شي او د خپلې شاعرۍ په خپله تنقید خو نه کېږي. د ملګرو د تنقید دغه د محفلونه څوک کیني پکې، پاسي پکې، نو واوري، زده کړي. بله دا خبره ده چې په هر دور کې ډېر شاعران موجود وو. شاعران په هر دور کې خو بیا یو څو دانې پاتې شي د چا چې خپل رنګ وي، خپل انداز وي. کم شاعران چې د انسانیت د خیر، د ښېګړې، د خوشحالۍ، د سوکالۍ خبره وکړي نو هغه ژوندي پاتې شي. بله دا ده چې که څوک خالصتاً عشقیه شاعري کوي، د حسن او جمال خبره کوي، نو هغه هم لکه د خاطر غوندې معیار غواړي، د خاطر غوندې خوږوالی غواړي، د خاطر غوندې صداقت او اخلاص غواړي. دغه رنګ مونږ که ګورو نو ځینې شاعران داسې راغلي دي چې هغوی بلکل خشکه شاعري کړې ده او ډېره د دردونو نه ډکه شاعري کړې ده. نو هغه هم نه، پکار ده چې توازن په منځ کې قایم کړی شي. او جدتونه وخت په وخت راځي، وخت په وخت باندې خلک نوې تجربې کوي، نوي رنګونه راوړي. په غزل کې هم غزل چې نن څنګه دی نو پخوا داسې نه و. اول به وي چې غزل چې دی دا د ښځو سره خبرو کولو ته وایي، او بیا په تیره هغه خبرې چې هغه د ښځو د جذباتو، احساساتو او قلبي وارداتو ترجمان وي. خو بیا وخت راغی او غزل خپلې معنی بدلې کړې. غزل د ژوند ترجمان شو، غزل د وخت ترجمان شو، غزل د حالاتو ترجمان شو. نو پکار دا دی چې کم فنکاران نوي کم سندرغاړي نوي پیدا کېږي او هغوی کم کلامونه وایي، نو دا یو شی په نظر کې ساتل دي چې په هغې کې د حسن و عشق رنګ خامخا لرل دي. کم رومانیت چې کم څیز ته وایي هغه څیز پکې خامخا ساتل دي چې هغې هغه انتخاب کړي. او که نور څه نه وي نو دا استایي یا دغه چې دا مطلع چې دا نو دا خامخا داسې پکار ده چې په هغې کې د مینې محبت خبرې، دا دردونه، دا کرکې، دا وسلې، دا ډزې، دا څیزونه چې دي دا په شعر کې خوند کوي، خو په نظم کې زیات خوند کوي. او په غزل کې په اشاره کې، په کنایه کې، په رموز کې، په علامت کې خوند کوي.